په ایبټ آباد کې چې کوم واقع راغلو دغه په باره کې مکمل معلومات راللو ځکه چې پلار لګېدل او خپل بچي ولې وجلي وو دغه په باره کې مکمل معلومات رالل ملګرو دغه هلک چې دی که نه نو دغه د یو قاري صاحب نه چې دی نو تقریبا 70 لک روپۍ اخیستې وې په سود باندې او بیا پسې سود خوتو قاري صاحب چې دی نو هغه په بارګین کې کار هم کولو بارګین یې وخپلو او بیا چې دی نو دغه روپۍ تقریبا 1 کروڑ روپو ته رسېدل وې نو د قاري صاحب ولګېد او دې کس ته ویل که نه چې اوس زما هغه روپۍ راکړه او ډېر زور یې پرې راوست نو دا ولګېد که نه دا ډېر زیات خفه و کور ته چې څنګه راغی نو پر خپلې ښځې باندې راباندې کړې د خپله ښځې هم ډېره زیاته ووهله د هغه نه پس چې دی نو زار یې راغوستي وو او د خپل درېو بچو له چې دی نو زار ورکړلو د ښځې ورته ویل چې دا څه کوې نو ښځه دومره ووهله که نه چې ښځه هم بېهوشه شوله او ښځې له بیا هم زار ورکړلو او په خپله چې دی نو هم زار یې چې دی نو وڅکلو د هغه نه پس چې دی نو ټول بېهوشه شولو بیا چې دی نو په دغه کې پولیس رالل که نه چې پولیس رالل او دی چې دی نو هسپتال ته ورسول چې دوی کله هسپتال ته ورسولو نو دې کس د زامن چې دی نو دا مکمل طور باندې د دنیا نه تللي وو رخصت شوي وو مړه شوي وو د هغه نه پس د دې کس دا ښځه چې دی نو اوس هم حالات یې ډېر زیات خراب دي اوس هم خرابه ده خو دا نوجوان چې دی نو دا اوس هم برابر دی دا بالکل چې دی نو اوس صحیح دی او دې خپل بچي ځکه وجلي وو که نه چې دی د یو کس نه روپۍ راغوستې وې تقریبا 70 لک روپۍ ترې راغوستې وې په هغه پسې سود خوتو او هغه چې دی نو 1 کروڑ روپو ته رسېدلې وې 1 کروڑ روپو ته رسېدلې وې نو بارګین والا ویله قاري صاحب چې اوس زما روپۍ راکړه نو دې سره هغه روپۍ نه وې نو دې چې دی نو مجبورا خپل بچي هم ختمول خپل ځان هم ختمول ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی ملګرو نن سبا چې دی نو آنلاین ګیمونه هم راغلي په هغه کې دغه سود سیسټم وي او نن سبا چې دی نو پکار چې زمونږ خیبر پښتونخوا نه بلکې ټول پاکستان نه چې دی نو دا سود ختمول چې دی نو پکار دي چې دا سود چې دی نو د سود د وجې نه بیا داسې قسمه واقع راځي د ایبټ آباد چې کومه واقع وه دغه مکمل معلومات لرل چې څومره کسان یې پکار ده چې د آنلاین ګیمونو نظام وساتئ او بل دا چې د سود د سیزون نظام ضرور وساتئ که نه ځکه چې بیا به تاسو ته ډېر غټ نقصان درکوي یو چې قرض کوئ نو دومره کوئ چې تاسو په وس کې بیا هغه چې په وس کې هم نه وي د هغه نه پس چې داسې کارونه مه کوئ که نه بیا به ټوله زندګي تباه و برباد شي بیا به خپلې کورمې خپل بچي به چې دی نو په خپله باندې د دنیا نه رخصت دی د دې قاري په باره کې چې دی نو اوس ډېر سخته کاروایي شروع شوې ده ډېر زر به چې دی نو دا قاري ګرفتار شي او ډېر زر به چې دی نو دې پته ولګي چې دا قاري څوک دی ځکه چې د کس نوم کاشف دی او دغه چې دی نو خپل بچي ټول ختم کړي دي 3 بچي و هغه یې مړه کړي دي او دا ښځه چې دی نو اوس هم په سیریس حالات کې ده د هغې هم پته نه لګي او دې په خپله زار کړی خو دا بچ شوی دی دا بالکل برابر دی دې خپله سټوري چې دی نو دا شیر کړې ده په دې باره کې څه وایي ښه مندي کمنټ به هم کوئ چې څومره پښتانه زما په کار چې دا ویډیو دومره شیر کړئ چې د خیبر پښتونخوا نه چې دی نو دا سود سریبوده لرې کړي او بل دا چې آنلاین ګیمونو نه هم ځان ساتئ د آنلاین ګیمونو کې هم ډېر خلک پساو شي او بیا چې دی نو هغوی زندګي تباه و برباد شي نو د آنلاین سیزون نه ځان ضرور ساتئ نن سبا چې دی نو ټول خلک په دې کې مصروفه دی او دوی دې نه نه دي خبر چې وروسته دوی سره څه کېږي نو داسې دومره روپۍ دې دوی راوغواړي یا لون راوغواړي د هغه نه پس هغوی ادا کولو بیا نشي کولی نو بیا چې دی نو د هغوی زندګي تباه و برباد شي په خپل ځان باندې ختم کوي چې زه ختم شم نو هر سبا ختم شي خو دا سوچ نه کوي چې د دې دنیا نه ته لاړې نو ته یو داسې دنیا ته روان یې که نه چې دلته دې څه تېر کړي دي څه دې خوړلي دي د هغه هر څیز په باره کې به ستا نه تپوس کېږي نو ملګرو کوشش کوئ که نه چې آنلاین سیزونه نه د حرامو روپو نه دې سیزون نه ځان ضرور ساتئ که نه زندګي هم تباه و برباد شي دا خو عرضي زندګي ده او نور اصل زندګي خو د مرګ نه وروسته چې کومه زندګي چې په دې باندې ډیپینډ ده ځکه که نه چې دا زندګي تا څنګه صحیح تېره کړله هغه زندګي به دې صحیح وي که دا دې خرابه تېره کړه نو هغه زندګي به دې هم تباه و برباد شي نو چې څومره کسان مې ویډیو ګوره شیر کوئ هم ضرور او داسې قسمه سیزون نه ځان ضرور وساتئ په کار چې د خیبر پښتونخوا نه دا سود ضرور لرې کړي